السلام علیکم ټولو ملګرو ته وروره تاسو چې دا کومه کنځلې کوئ که نه نو زه ګوره د افغانستان د مشرانو د جنډې خلاف نه یم ولې چې ماته د خپل ملک مشران او خپله جنډه ډېره ګرانه ده بل د ژبې په نسبت باندې ماته افغانیان ډېر نږدې دي ولې چې زموږ زبان یو دی صحیح ده لکه د ورونو په نسبت باندې زه ګورم ځکه راته خپل نظر ویم او د ورونو په شانتې الحمدلله موږ ناسته پاسته کوو د یو بل څخه که دلته په خمیس په سعودي عرب کې او که په آل سعودي عرب کې او که په پاکستان کې زما چې دا کومه خبره د طالبانو په حق کې کړله نو ستاسو خلکو به د امریکې نه زموږ خویندې میاندې کنځلي زموږ جوماتونه حجرې به کنځلي A to Z پاکستان به کنځو په هغې کې خان ملک نواب وغیره وغیره ټول پکې راله د سر پاکستاني نه به واغسته او په A به ختمه کړه خبره به دا کوله چې طالب تورمخې پنجابی دی طالب د پاکستان دی طالب د پاکستان عیسائی ده آرمي ده باقاعده د خبرې په ریکارډ پرتې دي خو که مسلمانان یې واوري او مسلمانان په هغه ټیم باندې سوچ وکړي ما چې تعریف کړی دی د طالبو نو ما هغو له دا مثال ورکړی چې دیو ته به تاسو تورمخې پنجابی وی ماشاءالله افغانستان یې آباد کو سړکونو ته وګورئ تعلیم صحت په هره ډګر باندې ولاړ دی افغانستان آبادۍ او مخې ته پرمختګ ورکوي ما دا ویډیو د افغانستان د آبادېدو د خوشحالۍ په وجه باندې کړله د دې په وجه باندې نه چې تاسو راځئ دلته د کمر سر ته خیجئ او ما دا چندق قصه کوئ او ما کشمیر پته کو نو کشمیر داسې نه پته کېږي لږه ګزاره کوئ وروره دا پردی خور او مور په داسې طریقه باندې مه کنځئ دا د افغانستان بیرغ دی دا کومه چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري دغه د طالبانو کارونه دي دا کوم چې راته ښکاري او چې کم سړی یم د کم وطن دپاره ښه کار کوي موږ به د هغو صفت کوو تاسو سهار او ماښام د منظور پښتون لکۍ نیولې ور روان یې پسې موږ تاسو ته چېرته د خور او مور کنځلې کړي نه هم دي کړ دغه شانتې موږ هم مسلمانان یو چې کم طرف ته حق خبرئ موږ به ټول شانه به شانه وردېږو لکه د مار